لیدونکو سلامونه د قربانیو اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل او تر پایه یې په خوښۍ سره ورسوئ. زه نن راغلی یم میسیساګا ته. دلته د افغانانو یو جماعت دی او د اختر لمونځ لپاره راغلی یم. افغانان هم دلته ډېر راغلي دي چې د اختر لمونځ وکړي. نو زه به له دوی سره د اختر مبارکي کوم او دوی به له تاسو سره د اختر مبارکي کوي. له موږ سره پاتې شئ تر اخره. لیدونکو زه راغلم، دلته مې یوه ډېره مهربانه میرمن ولیدله چې ناسته ده او میوې مخکې دي. نو له دوی سره به زه خبرې وکړم. تاسو له ما سره واوسئ. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ عیدتان تبریک. عید شما مبارک، عبادتهایتان قبول، حاجی غازی‌ها شوین. تشکر، زنده باشین. میشه خود معرفی کنین؟ نام بانوست. بانو جان، زیاد خوش هستم شما را میبینم. اینجا شما تشکر. اینجا من شما را دیدم که میوه ها در پیشتان هست. اینجا شما چی میکنین؟ ما یک سه ماه شده که میوه فروشی میکنیم. بسیار خوب، چقدر خوب. چقدر وقت میشه در کانادا زندگی میکنین؟ ما 8 سال میشه. 8 سال میشه در کانادا زندگی میکنن دوستا. در 8 سال که آمدین از تجربه هایتان بگوین. چطور زندگی نو در کانادا؟ خوب است، بد نیست، خدا را شکر. ما چند سال در ترکیه بدیم، ما یک 8 سال در ترکیه بدیم، بعد 2016 آمدیم به کانادا. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب است. و نو شما شروع کردین برای میوه فروشی؟ بله بله. چطور است عیدایی که در افغانستان بود خوب بود یا در اینجا عید خوب میگذره؟ افغانستان خود جای خود در خوب مادر است دیگه، کشور است دیگه. اینجا هم خوب است، خدا را شکر. اینجا هم خیلی، چون در 1 سال 2 سال شده مدت افغانی هم خدا را شکر خیلی زیاد شده، چون مهاجر زیاد آمده. بسیار زیاد تشکر. زیاد خوش شدم بانو جان که شما را دیدم. قربانتان، ما همچنین خیلی خوشحال شدم. تشکر از مساعدت که ما کردین. و خیر باشین. تشکر. دوستانو، زه ډیره خوشحالیږم کله چې میرمنې ګورم چې په ځان بسیا دي او په خپلو پښو باندې ولاړې دي. او دا میرمن هم زما لپاره ویاړ ده چې دلته راغلې ده د اختر په ورځ باندې میوه خرڅوي. نو نور به هم زه له دوستانو سره به له هیوادوالو سره به خبرې اترې کوم. دوستانو، روان یو کافي شاپ ته، کافي شاپ لټوو او پرته له دې چې ګوګل ماپ ووهو چې دا ادرس چېرته دی، همداسې په دې لاره روان یو. نو وګورو که چېرته هم پیدا کړه. او ماشاءالله زموږ کامرمین چې دی دا ډېر څه ورته وایي مجهزه راغلی دی. ما ته چترۍ ښکاره کړله، هوا لږ وریځه، وایي چې چترۍ مې هم راوړې ده که چېرته باران اوسي نو د هغې لپاره به استفاده ترې وکړو. نو زه سترګې خواته خو غړوم چې هغه وګوره پیدا کړمه، کافي شاپ پیدا کړمه. دلته د ټیم هوټن چې دي دلته ډېر مشهور دي، لکه دلته برانډ دی نو د کافي لپاره. نو هر چېرته وي وګورو چې موږ یې چېرته پیدا کوو. روح الله پیدا نشد که تو خود جنگ ما میخیزه خو به خاطر که تو مرا بدون گوگل مپ آوردی. او بل دا چې دوستانو نن چې راتللو په لاره باندې نو دوستانو راغلم کافي شاپ هم پیدا کړ بالاخره. وروسته له 15 دقیقو چې وګرځېدو کافي شاپ پیدا شو. نو خپله کافي مې راواخیستله سره د یو اولد فیشنډ ډونټ. نو همداسې ځو نو په لاره چې شی مخته راغلل هغه به تاسو ته ښکاره کوو. هسې بېځایه د لاسې راکوي چې بزرګی شي زما روح د روح. په ما خفه وې نو راتلې ولې نه، رښتیا رښتیا وي او دروغ دروغ، رښتیا رښتیا وي او دروغ دروغ.